بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو متلونو وصل وختمې برخه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځي چې یو څو نوي متلونه درته اورم. وی نا واده کړي خبر نه دی او واده کړي حل نه وي. او وی نصیب کته کړي خر دی چې چا ونیو هغه نر دی. نظر کاڼي چوي او نه په دنیا مړښ شته نه په عمر. او نه به کاڼي پاسته شي او نه به دشمن دوست شي. نه به عاجله مرګ شته نه د ژوندو رزق تمامیږي. او نه پوهیږم چې ور تنګ شو که خر غټ شو. او نه د دې جهان شوي نه د هغې. او داسې وایي چې نه د دین شوي او نه د سادین. او داسې کار کوه چې نه سیخ سوځي او نه کباب. او نه له یاره سره کیږي او نه بې یاره کیږي. او نوم یې لوړ کور یې ډګر. او نوی نوکر په منډه اوسۍ نیسي. او نوی ناوې ته هر څوک به بوزي وهي. نیت صاف منزل آسان. او نیم حکیم خطره د ځان نیم مولا خطره د ایمان. او هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. هر چا سره پنج خو یار اشنا سره نه پنج. او هر څه په خپل وخت سره خوند کوي. هر څوک په خپل کار ښه پوهیږي. هر څوک وایي چې زه من یم. او هر سړی تر خپل مطلبه پورې یار دی. وی ما د خدای د پاره یار لیدلی نه دی. هر سړی خپل قسمت خوري. هر سړی ځان ته ترخز وهي. او هر سړی مطلب اشنا دی. او هر سورګیری مولا شاګل نه دی. او یاله به خبر شي چې تارو جبې له ورشي. او هله به زاریږم چې له کاره وزګارېږم. هم ثواب هم خرما. او هم د لختي دا غاړه خوري او هم هغه غاړه. هم زوم د کوره او هم لور د کوره. او هم کوي او هم پاکوي. هندو پیسې ګټلې او پښتون کیسې ګټلې. هندو د یار د پاره د غوا غوښه هم خوړلې ده. او هندو ستړی خدای ناراضه. او هوښیاره مرغۍ په دوه لومو کې بندیږي. او داسې وایي چې هوښیاره مرغۍ د غبرګو خپو نه ګیریږي. او د ایلی بچو ته لمبا مه خایه. ملګرو دا د نن متلونه تاسو سره مې شیر کړ. اجازت غواړم د الله په امان.